بسم الله الرحمن الرحیم. د مثلثاتو د درسونو په ادامه راځو شپږم درس ته چې دوهم څپرکی کېږي په کتاب کې، او د درس موضوع مثلثاتي نسبتونه او د دوی اړوند مطالب. دوم څپرکی نو داسې فکر وکړئ چې د مثلثاتو بنسټیز مفاهیم د همدغه څپرکي څخه را شروع کېږي چې یو له مهمو موضوعاتو څخه مثلثاتي نسبتونو په هکله بحث شوی دی. په دې څپرکي کې موږ تاسو په مجموع کې دغه عنوانونه مطالعه کوو: مثلثاتي نسبتونه په قایم الزاویه مثلث کې د 10، 15 او 45 درجو زاویو مثلثاتي نسبتونه چې دا بیا تاسې حتمي حفظوئ، د مکمله زاویو نسبتونه، د یوې اختیاري زاویې نسبتونه، د مثلثاتي نسبتونو اشارې د هر ډول زاویو لپاره، د کوادرانتل زاویو مثلثاتي نسبتونه، د کوټرمینال زاویو د مثلثاتي نسبتونو ترمنځ اړیکې، د مثبت او منفي زاویو د نسبتونو ترمنځ اړیکې، بنسټیز مطابقتونه او یو نسبت د بل نسبت له جنسه لیکنه. دا هغه مطالب دي چې په دې څپرکي کې راغلي دي، دوهم څپرکي د کتاب، چې هر یو یې ډېر زیات د اهمیت لرونکی موضوع ده. ښه، شروع کوو د مثلثاتي نسبتونه په قایم الزاویه مثلث کې. په لومړي سر کې به موږ تاسې مثلثاتي نسبتونه په قایم الزاویه مثلث کې زده کو د یو حاده زاویې لپاره. کله چې مو دا زده کړله، بیا کولی سو د دې درس پر مټ باندې د هر ډول زاویو مثلثاتي نسبتونه تعریف کو. اوس یې یوازې د حاده زاویې دپاره وایي. ګورې، کیدای سي تاسې اورېدلی مثال په مثلثاتي نسبتونو کې یو نسبت ساین دی. د ساین په نامه ساین چې ته وایي مقابله زوله پر وتر، خلک یې داسې تعریفوي، خو دا تعریف د حاده زاویې دپاره صحیح دی. اوس د مثال په ډول باندې 300 درجې زاویه هم ساین لري. 300 درجې زاویې ساین منفي جذر 3/2 دی. اما 300 درجې په مثلث کې بیخي جوړ نه راځي. نو که موږ ته یو څوک وایي چې د 300 درجې زاویې ساین قیمت یې څو دی، دا نه چیش ته وایي، او زه ورته وایم چې مقابله پر وتر، هغوی وایي 300 درجې نو کله په مثلث کې جوړېدای سي چې ته مقابله پر وتر ورته وایه. نو په عمومي توګه تعریف د مثلثاتي نسبتونو په راتلونکي درسو کې وایو. نو اوس به یوازې دې ته توجه وکړئ چې په حاده په قایم الزاویه مثلث کې د حاده زاویې مثلثاتي نسبتونه څنګه دي. اول حاده زاویه وپېژنئ. حاده زاویه چې ته وایي هر هغه زاویه چې پراخوالی تر 0 ډیر وي او تر 90 درجې لږ وي، داسې زاویې ته وایي حاده زاویه. حاده زاویه چې ته ویل کېږي هر زاویه چې تر 0 درجې پراخوالی زیاتي او تر 90 درجې کم، یعنی تر 90 کوچنۍ زاویو ته او تر 0 لوی، د 0 او 90 ترمنځ زاویو ته موږ تاسې وایو حاده زاویې. او د دغه حاده زاویو لپاره مثلثاتي نسبتونه تعریفوو په دې درس کې. تاسو فکر وکړئ دا یو قایم الزاویه مثلث دی. قایم الزاویه مثلث دې ته وایي چې یوه زاویه قایمه وي. یوه زاویه قایمه وي. ما هلته یو زاویه ورته انتخاب کړې د تیتا په نامه. دا زاویه تیتا ده. هره زوله چې د تیتا مخ ته پرته وي، یعنی مخ ته د تیتا راغلي، د دې وروسته موږ تاسې دې ته وایو مخامخ زوله یا مقابله زوله. او هره زاویه چې د 90 درجې مخ ته پرته وي، هغه ته موږ تاسې وتر وایو. ګورې، دا تعریف مې په کتاب کې هم درته راخیستی. په قایم الزاویه مثلث کې وتر هغه زوله ده چې د 90 درجې زاویې مخ ته وي. په یو مثلث کې په قایم الزاویه هره زوله چې د 90 درجې مخ ته وه هغه وتر دی. او مخامخ زوله کومه یوه ده؟ مخامخ بیا موږ تاسې نظر زاویې ته معلوموو. اوس د دغې زاویې لپاره، د دې زاویې لپاره دا مخامخ زوله ده، اما د دې زاویې لپاره بیا دا مخامخ زوله ده. کله چې وتر مو وپېژندئ، دا د 90 مخامخ زوله، د 90 درجې مخامخ زوله وتر. د زاویې مخامخ زولې ته وایي مخامخ زوله یا مقابله زوله. وتر او مخامخ چې وپېژندل سوه، درېیمې زولې ته بیا موږ تاسې مجاوره وایو. درېیمه زوله یې مجاوره. مثال ګورئ، دلته یو مثلث درته رسم کړم. فرض کړئ داسې یو مثلث وي، داسې یو مثلث. تاسې فرض کړئ چې دا زاویه قایمه ده. زه دغې زاویې ته وایم، دغې زاویې ته، دې زاویې ته نوم ورکوم الفا زاویه. دې زولو ته هم نومان ورکوم، مثال په ډول A B C. اوس که موږ تاسو ته یو څوک وایي وتر کومه زوله ده، وتر خو معلومداره ده چې د 90 درجې مخ، نو A عبارت د چیش څه راله؟ A وتر، دا یې وتر. که موږ تاسو ته یو څوک وایي مخامخ زوله کومه یوه ده، بیا زه ورته وایم چې د الفا زاویې په اساس یادوي. او که دغې زاویې ته یو نوم ورکړمه، مثال تیتا،
که د تیتا په حساب وایه. که د الفا په حساب وایه نو د الفا د پاره بی مخامخ ده او که د تیتا په حساب وایه نو بیا سی مخامخ ده. د الفا د پاره چې بی مخامخ ده سی مجاوره زوله ده، د تیتا د پاره چې سی مخامخ زوله ده بی بیا مجاوره ده، او د دواړو زاویو د پاره ای وتر دی. یعنی وتر بیا تغییر نه کوي، وتر د نوي مخ ته زولي ته ویل کیږي. دا و د دې قایم الزاویه مثلث کې د زولو پیژندنه. اوس راځم نسبتونه یې درته وایم. ښه، دا یو قایم الزاویه مثلث دی. قایم الزاویه مثلث تاسو په دې قایم الزاویه مثلث کې درې زولي لرئ. مثال د تیتا په حساب باندې نو بی سی کومه زوله راله؟ بی، دا تیتا سوله، تیتا. بی سی دا زوله بی سی دا مخامخ راځي، او سی ای دا بیا چې درته راځي مجاوره، او وتر ای بی دی، د ای څخه بیا تر بی پورې دا وتر دی. تاسو د دې ټولو ممکنه د ټولو زولو څومره نسبتونه چې لاسته راځي، نسبت د دوه کمیتونو ویش ته وایي، حاصل تقسیم ته وایي، دا ټول لاسته راوړي. مثال زما په دې مثلث کې یو نسبت یعنی یو حاصل تقسیم چې زه لاسته راوړلی سم هغه عبارت له څه شي څخه دی. که چیرې مخامخ زوله راواخلمه، مخامخ زوله مثال بی سی زوله راواخلمه پر وتر یې وویشم، مخامخ زوله راواخلم پر وتر یې وویشم ای بی، دې ته چې شي وایي د مخامخ زولي او د وتر نسبت. نسبت بس دغه تقسیم ته وایي، ویش ته ویل کیږي. دا د مخامخ زولي او د وتر نسبت دی. د مخامخ زولي او د وتر نسبت ته په مثلثاتو کې ساین وایي. ساین اما دا د کمی زاویه د پاره دی. که موږ زاویه څه پروا لري، وتر خو د ټول د پاره دی، خو مخامخ بیا فرق لري. نو دا د کمی زاویه د پاره دی؟ دا دی د ای زاویه لپاره، د تیتا زاویه لپاره. نو زه کولی سم بیا دا د ساین خلاصه شکل یا په اصطلاح سمبول یا مخفف یې څنګه راځي؟ اس آی ان. اصلي لفظ خو دا رقم دی اما موږ اس آی ان لیکو، دا اس آی ان تیتا. اوس نو دا باید ټول حفظ کی چې ساین تیتا یعنی معنا په قایم الزاویه مثلث کې د دوو زلو حاصل تقسیم یا د دوو زلو ویش یا د دوو زلو نسبت د کومو دوو زلو مخامخ پر وتر. دا به ټول حفظي. ساین دا اصلا د دوو زلو تقسیم دی. ګوري واحد نه لري، ټول مثلثاتي نسبتونه واحد نه لري، او دا د دوو اوږدوالي له تقسیم څخه لاسته راغلي دي. بس خلاص. نوم ورته ساین ورکړی تر څو چې زما په یادو پاتې چې کومې دوې زولې مې ویشلي دي. ښه، که مجاوره زوله راواخلم یعنی ای سی، مجاوره زوله راواخلم ای سی او دا تقسیم پر وتر کم چې وتر ای بی دی، دا بیا د نورو دوو زلو نسبت یا ویش یا اصل تقسیم رالی. دې ته بیا په مثلثات کې چې شي وایي کوساین، دې ته وایي کوساین. دا رقم لیکل کیږي دا لفظ کوساین. بیا موږ تاسې مخفف یې څنګه ورته لیکو؟ کوساین، سی او اس. دا رقم کوساین د کومې زاویې دپاره دی؟ د تیتا. اوس به نو دا هم ټوله حفظي. کوساین د یوې زاویې یعنی معنا د مجاورې او وتر تقسیم. ساین، کوساین، تانجنت، کوتانجنت، سیکنت، کوسیکنت، دا ټول د دوو زلو حاصل تقسیم دی. خو ته به دا حفظه چې کم یو د کومو دوو زلو تقسیم دی. مثال ساین د مقابلې وتر نسبت دی، کوساین د مجاورې او د وتر نسبت دی. ښه، په همدې شکل باندې اوس نو درته لیکمه تانجنت. تانجنت بیا عبارت د چیش څخه دی؟ تانجنت موږ تاسې معمولا تانجانت ورته وایو. تانجنت دا بیا د کومو دوو زلو تقسیم دی یا د کومو دوو زلو نسبت دی؟ تانجنت د مخامخ یعنی د مقابلې او د مجاورې، دې کې بیا وتر نه راځي. تانجنت د مخامخ زلي او د مجاورې زلي، یعنی که چیرې زه بی سی تقسیم کمه پر ای سی بیا تانجنت لاسته راځي. دا تانجنت. دا درې دانې چې تاسې زده کوئ بیا نو پاته درې نورې چې عبارت د چیش څخه کیږي؟ کوسیکنت
چې بیا موږ تاسې د دې دپاره داسې یو مخفف کارو کوسیکنټ CSC دا تر ټولو مشهور مخفف دی کوسیکنټ او بل سیکنټ چې د دې بیا مخفف SEC دی او کوتانجنټ چې د دې بیا دا بیا په خلاصه توګه دا رقم لیکو COT. دغه پورتني درې دانې چې تاسې زده کړه دا پاته درې دانې بیا د هغه درو سرچپه راځي. په دوی کې کم یو د کم یو معکوس دی دا حتمي حفظ کړئ. کوسیکنټ د ساین معکوس دی سرچپه، سیکنټ د کوساین معکوس دی یا سرچپه، کوتانجانټ بیا د تانجانټ معکوس دی. ځینې وخت زه شاګردان ته وایم ګورئ د ساین معکوس کوساین دی، د سیکنټ معکوس کوسیکنټ دی، د تانجانټ د کوتانجانټ دی. ګورئ دا خبره په دا ویلو کې څومره ښه راغله، مګم دا غلطه خبره ده. د ساین معکوس کوساین نه دی، د ساین معکوس کوسیکنټ دی، د کوساین معکوس سیکنټ دی، د تانجانټ معکوس کوتانجانټ دی. معکوس یعنی معنا سرچپه کسر یعنی په څه معنا؟ ساین د مقابل او وتر نسبت دی، کوسیکنټ بیا د وترو د مقابل نسبت دی. تاسو ګورئ دلته مو ساین چې شي لیکلی دی BC پر AB، نو کوسیکنټ بیا چې شي درته رالی کوسیکنټ AB پر BC. اوس نو که یو څوک هغه پورتني درې دانې حفظ کړي دا درې نورې اسانه راځي. ساین په یاد کړئ مقابل پر وتر، کوسیکنټ وتر پر مقابل، کوساین حفظ کړئ مجاور پر وتر، سیکنټ بیا وتر پر مجاور، AB وتر دی او مجاور چې درته راځي AC. تانجانټ حفظ کړئ، تانجانټ حفظ کړئ مقابل پر مجاور، کوتانجانټ بیا چې دی مجاور پر مقابل، مجاور AC مجاور زوله یا گاونډی زوله او مقابل یا مخامخ زوله BC. په دې شکل باندې تاسو اوس وګورئ دلته شپږ دانې نسبت راغله. دا شپږ سره نسبت ولې ورته نسبت وایي؟ نسبت یعنی معنا د دوو کمیتونو ویش، او دا وګورئ دا ټول د دوو زلو حاصل تقسیم و ځکه ورته نسبت وایي. یو مثلثاتي نسبت هم واحد نه لري ځکه دلته دا موږدوالی دی دا موږدوالی، دا موږدوالی دی دا موږدوالی، دا اوږدوالی دی، واحدات اختصاریږي. نو که تاسو فیزیک کې ورسره مخ سولئ یا هر بله برخه کې مو مثلثاتي نسبتونه ولیدله، په دې شپږو کې مو هر یو ولیدی واحد نه لري، دوی واحدات نه لري، دا یوازې عادي اعداد دي. که یو چا تاته ویله چې یو زاویه ده ساین یې یو پر دوه دی، دا نو بیا څه معنا لري؟ د دې معنا داسې ده چې دا داسې یو مثلث دی که مخامخ زوله یې راواخلئ، مخامخ یې په وتر یې وویشئ، د مخامخ زولې اوږدوالی راواخلئ د وتر په اوږدوالي یې وویشئ، یو پر دوه درکوي، یعنې وتر د مخامخ زولې دوه چنده دی، داسې معنا لري. ده متوجه سولې دې خبرې ته نه؟ شپږ سره مثلثاتي نسبتونه حتمي حفظ کړئ، ډېر زیات کار ورباندې وکړئ. ساین مقابل پر وتر، کوساین مجاور پر وتر، تانجانټ مقابل پر مجاور. چې دا درې مو زده کړه هغه نور درې بیا داسې زده کړئ چې د دوی درو معکوس حالت، ولې دا هم ورسره زده کړئ چې کم یو د کم یوه معکوس حالت راځي. په دې برخه کې یو مثال هم لرو، تاسو دې مثال ته توجه کوئ. په لاندې شکل کې د الفا زاویې ټول مثلثاتي نسبتونه پیدا کړئ. ګورئ دلته بیا تیتا نه ده یاده کړې، الفا زاویه یاده کړې، دا زاویه د دې وایي ټول مثلثاتي نسبتونه پیدا کړئ. تاسې څنګه پیدا کوئ؟ اول راځم د الفا ساین ته. موږ نو حفظ کړی دی چې ساین مقابل پر وتر، د الفا دپاره کومه زوله مقابله راځي؟ 12. وتر خو د 90 مخامخ چې هغه 14 دی. کوساین پیدا کوم د الفا، کوساین د الفا دا مو نو حفظ کړي مجاور پر وتر، د الفا دپاره چې 12 مقابل سو نو 15 چې شي رالی مجاور، نو 15 پر وتر، وتر خو 14 دی. تانجانټ عبارت د چیش څخه دی؟ مقابل پر مجاور، مقابل 12 او مجاور 15. چې دا درې مو زده کړله ګورئ درې نور ته کوسیکنټ د ساین سرچپه دی، ډېره په اسانۍ لیکلی سم 14 پر 12. او که یو څوک راته په الفاظو یې تکرار که وم ساین مقابل پر وتر، نو کوسیکنټ وتر پر مقابل،
او په ماسیبي کې ژر ژر لیکلی سو چې هر کسر مو هغه ته لاسته راوړی دی د دې دپاره معکوس راځي 14/5 کوتانجانټ بیا د تانجانټ معکوس راځي 5/12 دا د دوی نسبتونه راله د الفا. اما دا نسبتونه بیا د تیتا دپاره نه دي. ګورې زه یوه دانه درته کار کم ویلی نه دی خو یوه دانه به کار کم. ساین د تیتا دپاره بیا ساین د هرې زاویې دپاره مقابل پر وتر دی خو د تیتا دپاره بیا مقابله زوله 5 دی. نو 5 وتر خو 14 دی. تاسو ګورئ د تیتا ساین او د الفا ساین عین اعداد نه دي راغلي ځکه د دوی مقابل زولي فرق سره لري. دې سوال کې بیا وګورئ لاندې شکل ته په کتلو سره دغه افاده درکړې دې ته نو موږ تاسې مثلثاتي افاده وایو ځکه په افادې کې ساین کوساین تانجانټو دا شیان چې راسي یعنې مثلثاتي نسبتونه مثلثاتي افاده ورته وایي. تاسو د دې قیمت پیدا کړئ. د دې قیمت څنګه پیدا کوم؟ په دې کې ساین راغلی دی، په دې کې ساین راغلی، تانجانټ راغلی، کوساین راغلی. اول به دا هر یو جلا جلا د مثلث په زور پیدا کړم. ګورې زه اول ساین پیدا کوم. ساین د کومې زاویې؟ د تیتا پیدا کوم. د تیتا دپاره ساین مقابل پر وتر یعنې 1/2. تانجانټ پیدا کوم خو تانجانټ بیا د کومې زاویې دپاره پیدا کوم؟ د بیتا دپاره ځکه هلته زما د بیتا په کار دی. تانجانټ خو مقابل پر مجاور دی نو مقابل د بیتا دپاره مقابله زوله جذر 3 مجاور 1 جذر 3/1 دا کولی شئ څنګه ولیکئ 3 تر جذر لاندې یا جذر 3. اوس کوساین پیدا کوم دا هم د بیتا دپاره ځکه هلته په افادې کې کوساین بیتا زما په کار دی. کوساین بیتا کوساین بیا عبارت د چیش څخه دی؟ مجاور پر وتر. د بیتا دپاره 1 مجاور دی او وتر خو نو 2 دی. صحیح ده؟ ښه دا څو درته رالی؟ 1/2. اوس چې مې دا ټول دانه دانه پیدا کړه راځم اوس افاده ساده کوم. جذر 3 ساین مربع تیتا ضرب تانجانټ بیتا او جمع کوساین مربع بیتا. جذر 3 په خپله مربع په خپله ساین تیتا مو څو پیدا کړی وو؟ 1/2 ضرب تانجانټ بیتا مو څو پیدا کړی وو؟ جذر 3 جمع مربع په خپله کوساین بیتا مو څو پیدا کړی وو؟ 1/2. اوس نو جذر 3 ضرب دغه جذر 3 راځي او 1/2 چې مربع کوي 1/4 جمع دا بل 1/2 چې مربع کوي 1/4 3 ضرب 1/4 3/4 او جمع 1/4 او دا چې دواړه سره جمع کوي مساوي په 1. د موږ ته په سوال کې ویلي وه د افادې عددي قیمت پیدا کړئ. دا یې موږ تاسې د افادې عددي قیمت پیدا کړی. البته د هر یو نسبت قیمت مو د مثلث څخه راواخیستی. تاسې یو بل سوال ته توجه وکئ. په لاندې مثلث کې د کوسیکنټ ایکس ضرب کوساین ایکس ضرب کوتانجانټ ایکس افادې عددي قیمت پیدا کړئ. تاسې ولې د دې عددي قیمت پیدا کړئ؟ عددي قیمت په دې مثلث کې یوه ستونزه چې د هغه عبارت له چیش څخه دی. ګورئ د اکس دپاره 12 مجاوره زوله ده دا لرو، 5 مقابله زوله ده دا لرو، دا زاویه 90 ده یعنې قایم زاویه مثلث دی. د 90 زاویې مخامخ زوله چې وتر دی وتر نه لرو یعنې وتر نامعلومه دی. په قایم زاویه مثلث کې په 3 زولو کې چې هره زوله یې تاسې ونه لرئ هغه پیدا کوای شئ. خو د دې د پیدا کولو دپاره یوه قضیه باید وکاروئ چې هغه قضیه د فیثاغورس د قضیې په نامه یادیږي. د فیثاغورس قضیه. د فیثاغورس قضیه د دې وروسته ستاسې سره کومک کوي که چیرې په قایم زاویه مثلث کې یوه زوله نامعلومه وي هره یوه چې وي هغه لاسته راوړي. او د فیثاغورس قضیه څنګه ده؟ د فیثاغورس قضیه داسې ده په هر قایم زاویه مثلث کې تاسې فکر وکړئ چې دا مثلث قایم زاویه دی، دا زاویه یعنې سی وتر سو. په هر قایم زاویه مثلث کې د قایم زولو د مربعاتو مجموعه د وتر له مربع سره مساوي دی. دا د فیثاغورس قضیه. په هر قایم زاویه مثلث کې د قایم زولو د مربعاتو مجموعه د وتر له مربع سره مساوي دی. نو اوس زه کولی سم
چې د وتر قیمت پیدا کم، ځکه د فیثاغورس په قضیه کې موږ تاسې د درو ضلعو ترمنځ اړیکه لرو. د قایمو ضلعو د مربعاتو مجموعه مساوي دی د وتر له مربع سره. اوس نو په دې مساوات کې چې یو یې مجهول وي پیدا کوای سو. راځم اول وتر پیدا کوم. ښه، د وتر د پیدا کولو لپاره د قایمو ضلعو د مربعاتو مجموعه، یوه قایمه ضلع څو ده؟ 12 دا مربع جمع بله قایمه ضلع څو ده؟ 15 دا مربع. دا مساوي په څو درته راځي د قایمو ضلعو د مربعاتو مجموعه؟ د وتر له مربع سره. وتر ته به اوس فعلا چې شي نوم ورکړم ای بي مربع. 12 چې مربع کوي 144، 15 چې مربع کوي 25 او ای بي مربع 144 125 راځي 109 مساوي په ای بي مربع. ای بي باید څو وي چې مربع 109 دی؟ ای بي باید 14 وي، ځکه 109 د 14 مربع دی. دا دی وتر پیدا کوي. وتر مساوي په څو رالی؟ 14. اوس نو په دې مثلث کې ټولې ضلعې معلومې دي. چې ټولې ضلعې معلومې سوې، سوال حلوای سم. کوسیکینټ ایکس ضرب کوساین ایکس ضرب کوتانجانت ایکس. کوسیکینټ ایکس ضرب کوساین ایکس ضرب کوتانجانت ایکس. د کوسیکینټ ایکس قیمت راخلم. د کوسیکینټ ایکس قیمت، کوسیکینټ مو په یاد دی چې شو؟ که مو ساین حفظ کړی مقابل پر وتر، نو کوسیکینټ وتر پر مقابل. د ایکس دپاره مقابل 15 وتر 3 سرچپایه چې ووایاست وتر پر مقابل یعنی 14 پر 15. د کوساین قیمت، کوساین مجاور پر وتر، مجاوره ضلع 12 ته وتر 14. کوتانجانت، تانجانت مقابل پر مجاور و، نو کوتانجانت مجاور پر مقابل، نو کوتانجانت به مو لیکم 12 پر مجاور پر مقابل پر 15. د دې حاصل به څو درته راسي؟ 14 د 14 سره اختصار کوي، 12 د 12 سره ضربیږي 144، 15 د 15 سره ضربیږي 25. دا و د دې سوال جواب. په دې سوال کې یوه اضافه خبره چې مو درلود، هغه چې شو په قایم زاویه مثلث کې په درو ضلعو کې وتر یا قایم ضلع په دوی درو کې چې هر یوه یې نامعلومي، د فیثاغورس په قضیه پیدا کوای سو. د فیثاغورس قضیه څه رقم ده؟ د دوو قایمو ضلعو د مربعاتو مجموعه د وتر له مربع سره مساوي دی. قایم ضلع کومو ضلعو ته وایو په قایم زاویه مثلث کې؟ هغه ضلعو ته وایو چې ترمنځ یې 90 درجې زاویه جوړي. دې ته تاسو وګورئ، ما یو قایم زاویه مثلث فرض کړئ درته رسم کړئ، دا زاویه 90 درجې. اوس نو تاسو فکر وکړئ چې دا ضلع A، دا ضلع B، دا ضلع C، دا نوم خو نو زموږ تاسو په زړه دی. اوس نو د کومو دوو ضلعو ترمنځ چې 90 درجې زاویه ده، د کومو دوو ضلعو ترمنځ چې 90 درجې زاویه ده، هغه ته وایي قایمي ضلع. نو یو سی قایمې وسرالې، نو د قایمو ضلعو د مربعاتو مجموعه د وتر له مربع سره مساوي. وتر نو هغه ضلع ده چې د 90 مخ ته پرته وي، مساوي په بي مربع. یوه معادله جوړه سوه. په دې معادلې کې یو مجهول وي، دوه معلوم پیدا کوای سو. یو له مهمترینو مثالونو څخه چې موږ تاسې لرو هغه همدغه مثال دی. دا حتمي په یاد ولرئ، په دې ډېر کار وکئ. په کتاب کې مې هم درته حل کړی دی او دلته هم کار ورباندې کوو. ډېر زیات مهم مثال دی. تاسو د دې مثال عنوان ته وګورئ. په قایم زاویه مثلث کې د یوه مثلثاتي نسبت له مخې د نورو نسبتونو پیدا کول. د دې مثال هدف په چیش کې دی؟ که چیرې موږ تاسې د یوې زاویې یو نسبت ولرو، په شپږو دانو کې یو دانه ولرو، هر یو چې ولرو، پاته ټول پیدا کوای سو. دا ډیر مهمه موضوع ده. په کانکور کې هم سوالونه ورباندې راځي. مثال په ډول په شپږو نسبتونو کې ساین، کوساین، تانجانت، کوتانجانت، سیکنت، کوسیکنت، په دغه شپږو دانو کې چې هر یوه دانه موږ ته معلوم کې، پاته 15 سره پیدا کوای سم. د دې مثال کې دا خبر زده کوو. ښه، دا کار څنګه کولی سو؟ د تاسو ته ویلی دی و یو حاده زاویه د ساین یې 2/3 دی. ساین یې 2/3 دی. پاته نور نسبتونه ته پیدا که. کوساین یې پیدا که، تانجنت یې پیدا که، کوتانجنت، سیکنت، کوسیکنت ټول پیدا که. ستاسې باید دا خبره په یاد وي چې ساین چې شي وو، ساین مقابل پر وتر، نو دا دوه مقابل رالی، مقابله ضلع، او دا درې چې شي رالی وتر. که یو څوک داسې وایي چې حتما یو مثلث چې ساین یې 2/3 نو مقابله ضلع 2 وتر 3 دی،
موږ وایو نه مقابله زولی 20 راتلی سي وتر 10 خو بیا هم ساین 2/3 رالی. اوس نو د نور نسبتونو دپاره که ته دا مثلث زولي 2 و 3 ونیسې یا 20 ونیسې د نسبتو په پیدا کولو کې څه توپیر نه راځي. نو تاسو په ډاډه زړه چې ساین هر څو درته ویل بس صورت یې ووایه مقابله زوله ده، مخرج یې چې شي دی وتر. بس دا پتن به ځان ته یو قایم زاویه مثلث رسم کوي. ګوري د سوال د حلولو میتود دا پتن به ځان ته یو قایم زاویه مثلث رسم کوي. تاسو فرض کړئ دا زاویه قایمه ده. دا کم نسبت چې د موږ ته په سوال کې راکړی دی، دا کم نسبت چې د موږ ته په سوال کې راکړی د دې له مخې د مثلث وتر څو انتخابوم 3، د داغه له مخې مقابله زوله څو انتخابوم که دې زاویې ته ووایم تیتا نو دا مقابله زوله راله 2 انتخابوم. یوه دانه پاته سو هغه به د فیثاغورس په قضیې پیدا کړم. مثال که دا پاته زولي ته زه اکس ووایم وتر مربع مساوي کېږي د قایمو زولو د مربعاتو مجموعه. یوه زوله 2 ده بله زوله نامعلومه ده فرض کړئ اکس مې ورته ویلی اکس مربع. 3 مربع یې 9 2 مربع یې 4 چې د مساواتو دې طرف ته راسي -4 مساوي په اکس مربع. 15 مساوي په اکس مربع نو اکس مساوي په 15 تر جذر لاندې رالی. یعنې یو نسبت چې تاسو ته درکړي که چیرې تاسو د دې موضوع په هدف پوه سوي وي دا میتود مو زده کړي چې یو نسبت تاسو ته درکړي د یو زاویې یو نسبت د لکه په مثلث کې چې 2 زولي درکړي، یو نسبت چې په سوال کې درکړي لکه په مثلث کې چې 2 زولي درکړي. 3 زوله د فیثاغورس په قضیه پیدا کړئ او کله چې په مثلث کې 3 سره زولي معلومي خو موږ تاسو هر نسبت پیدا کوای سو. ګوره که چیرې ساین درته معلوم کې د لکه مقابله وتر چې راکړی وي مجاوره په فیثاغورس قضیه، که کوساین راکړي د لکه وتر و مجاوره چې معلومه کړي مقابله د فیثاغورس په قضیه، که تانجانت درکړي د لکه مقابله و مجاوره زوله چې درکړي وتر د فیثاغورس په قضیه. یعنې دا په دې معنا ده چې د یو نسبت په ورکولو سره زموږ په مثلث کې 2 زولي معلومیږي. 3 زوله د فیثاغورس په قضیه پیدا کوم چې په مثلث کې مې 3 سره زولي کاملې کړې نو هر نسبت چې وغواړم لاسته راوړی سم. اوس دا 3 زوله موږ څو پیدا کړه جذر 15. اوس تاسې دا مثلث په اختیار کې لرئ کوم نسبت چې مو زړی پیدا کړي. مثال زه هم کوساین پیدا کوم. کوساین چې شي دی مجاور پر وتر نو جذر 15 پر 3. تانجنت پیدا کوم. تانجنت چې شي دی مقابل پر مجاور نو 2 پر جذر 15. کو تانجنت پیدا کوم. کو تانجنت چې شي دی مجاور پر مقابل یعنی جذر 15 پر 2. سیکنت پیدا کوم. سیکنت چې شي دی وتر پر مجاور نو 3 پر جذر 15. کو سیکنت پیدا کوم. کو سیکنت چې شي دی وتر پر مقابل نو 3 پر 2. ومولیدل د یو نسبت په پیدا کولو سره دا پاته نسبتونه مو څومره په اسانۍ سره پیدا کړم. نو د دې موضوع خلاصه داسې درته وایم چې یو نسبت یې تاسو ته معلوم کړئ یعنی لکه 2 زولي چې درکړي بس دا فتن مثلث رسم کړئ. هغه 2 زولي چې د نسبت له مخې ته پیژنې هغه ولیکه. 3 د فیثاغورس په قضیه چې کله دې په مثلث کې 3 سره زولي پوره کړې هر نسبت چې ته وغواړې په اسانۍ سره لاسته راوړی سي. دا اوس موږ تاسې 6م درس